د والدې او د والد د دوانو خدمت ضروری دی او الله دا نه دي فرمایلی چې تاسو صرف والدې سره احسان او سلوک کوئ نه بلکې والدین فرمایلی او بیا الله جل شانه فرمای واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ای زما بندگانو تاسو الله سره شرک مکوئ یو شزم الله سره شریک م جوړوئ وبالوالدین احسانا او د خپل مور پلار سره احسان او سلوک کوئ بل ذکر الله فرمای واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مور الله جل شانه اولاد ته چل خی چې تاسو به د مور او پلار مخ کې څنګه ګرځئ څنګه بکینئ خبرې به څنګه کوئ الله فرمای واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اے زما بندگانو تاسو به د خپل مور پلار په مخ کې بالکل ذلیل انداز سره کینئ جناح ویل کېږي وزر وتا نو د خپل لاسونه به داسې غونډ ساتئ داسې به نه کې د مور پلار مخې ته ته خو مغه بچې چې ګرځېدی به نه شوې پلار به ګوتې نه نیولې وې د ګرځېدو چلېده نو وایي د پلار مخې ته اوس داسې مه ګرځه واخفض لهما جناح الذل بالکل په ذلالت سره او بالکل په انکساره سره د خپل لاسونه داسې غونډ ساته د والدینو مخې او صرف دانا وقل رب ارحمهما او الله جل شانه فرمای چې خپل والدینو ته دعا وکوا کوم سړي والدین چې وفات شوي او دی دا وایي چې یاره زه د هغې حق ادا کړم نو دغه دعا دی وایي ها رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا اے رب ته زما مور او پلار دواړو باندې داسې رحم وکړه څنګه چې دي دواړو په ما باندې په ماشومتوب کې رحم کړی و اے الله ته د دې داسې خیال وساته څنګه چې دي ماشومتوب کې زما خیال ساتلی و دغه دعا به یادوي دله دغه دعا کوي ښه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا کوم سړی چې وایي زه د مور او پلار حق ادا کړم او وفات شوي نو دغه دعا دې وي او که ژوندي نو بیا دغه دعاګانې مه کوه بیا خدمت کوه پوه شوئ نو د والد په خدمت باندې الله جل شانه خپل قرب سړي ته نصیب کوي لیکن افسوس دا دی چې نن اولاد دا د والدینو په خدمت باندې شرمېږي علماء یو واقعه لیکلې ده و یو سړی و د زامن ډېرو یو کشری زوی و په ده باندې ښه بهترین اعلی تعلیم کړی و دغه زوی کور له یو ورځې رالی او دغه پلار یې په کټ کې ناست دی په صحن کې دغه زوی م رالو کېناستو خپل پلار سره دغه ټایم کې یو کارغه رالو په دیوال کېناست دغه پلار دی بچی نه تپوس کوي بچیه دا څه شی دي دغه بچی وله وایي بابا دا کارغه دی دویم ځل ترې بیا تپوس کوي بچیه دا څه شی دي دغه بچی وله وایي بابا جانه دا کارغه دی لږ ساعت پس ترې بیا تپوس کوي دریم ځل یې بچیه دا څه شی دي دغه بچی ولا لږ په تریخ انداز کې وایي بابا جانه دا کارغه دی کارغه څلورم ځلې ترې بیا تپوس کوي بچیه دا څه شی دي دغه بچی ولا بیا وایي بابا جانه شل ځل مې دله وویلې دا کارغه دی کارغه بې انداز لږ نور سخت پنځم ځل ترې بیا تپوس کوي بچیه دا څه شی دي دغه بچی ولا وایي بابا جانه ته خو اډو په خبره نه پوهېږې ما تاله څومره ځل وویل دا کارغه دی کارغه پنځه ځل شو دغه ټایم کې د پلار راپاڅېدو رالو کمرې ته او د کمرې نه یوه ډایري راواخسته او رالو دغه بچي ته یې وویل بچیه دغه صفه لږه پړاوه که دغه بچي چې دغه صفه پړاوه که
دغه پلار یې لیکلي و چې نن نه دومره موده مخکې بچیه چې کله ته ماشوم وې همدغه سین کې پکټ کې زه ناست وم ته هم راسره وې دومره ټایم کې یو کارغه رالو تا مانه بچیه 15 ځل تپوس کو 25 بار بابا جانه دا څه شی دي ما به تاله وویل کارغه دی بیا به دې وویل څه شی دي ما به وویل کارغه دی بیا به دې وویل څه شی دي ما به وویل کارغه دی ای بچیه ما شمار وکړو 25 ځل تا مانه د یوې خبرې تپوس کړی و چې بابا دا څه شی دي ای بچیا وی ما دا نه چې صرف مې په محبت سره جواب درکړو بلکې دا ستا ادا مې دومره خوښه شوه چې ما په ډیري کې ځان سره ولیکله ای بچیه نن ما 15 ځل تپوس وکړو ته اوس مونږ ټول داسې یو که نه که نه فرشتي یو ټول هم داسې یو ښه منځګزار ټولو نه زیات دی د والدینو لوی نافرمان منځګزار منځ له تکړه یو حج له تکړه یو عمرې له تکړه یو لیکن دې عمل له تکړه یو شرمېږو د مور پلار په خدمت باندې زما زړه غواړي چې زه نور مخکې لاړ شم یو صحابي رالو رسول الله مبارک له فرمایي ډېر خوشحال دی و یا رسول الله زه ځمه جهاد دپاره وی څه دپاره ځې جهاد ولې کې وی جهاد صرف او صرف دې دپاره کوم چې مانه الله راضي رسول الله مبارک ولا سفر رسول الله مبارک دغه صحابي ته فرمایي چې لاړ شه او خپل مور پلار راضي کا د هغې خدمت وکړه او هغه راضي کا بل روایت کې راځي چې د خپل مور پلار خدمت وکړه دا تا دپاره جهاد دی الله سره په جهاد خو نه راضي کېږي د مور پلار داسې خدمت وکړه څنګه چې الله غواړي هم به الله جل شانه تا نه داسې راضي کېږي لکه په جهاد راضي یو بل صحابي رالو روایت کې راځي رسول الله مبارک له فرمای ډېر خاندي خوشحال دی و یا رسول الله ما کور کې خپل مور پلار په جړا پرېښول او رالم د جهاد دپاره اجازت یې نه راکولو ما ولې ویل اجازت راکوئ که نه راکوئ زه دنه لاړم رسول الله مبارک ولې وایي افسوس دی چې ته روان خو جهاد دی لیکن مور او پلار د کور کې په جړا پرېښي لاړ شه فورا حدیث کې راځي وی رسول الله مبارک دغه نوجوان ته وفرمایل چې لاړ شه او تر څو د مور او پلار نی خندولي تر هغې پورې را نه شي تر هغې پورې تاله په جهاد کې د شرکت اجازت نشته نو د دې وجې نه د والدینو خدمت په ځان باندې لازم دی دوه شیونه اذان کې پیدا کړي یو عقل یو حیا د عقل کمال څه دی د عقل کمال دا دی چې وخت کومه تقاضه کوي او کله حالات پتا باندې راشي نو په وخت کې به د تعالی عقل لار ښیي چې دغه ټایپ کې به اوس په کمه ځئ حیا څه شی دی حیا دا به تا د بد کارونو نه انسارئ نو د مور او پلار خدمت دا بالکل د دل او جان نه کوو په ځان باندې بوج مه ګڼئ ځان دپاره قسم دی د مغفرت ذریعه وګرځوئ الله جل شانه به هم د دغه والدینو په خدمت مغفرت کوي که ته الله نه جنت غواړې د والدینو خدمت وکړه دعا ترې نه واخله قسم دی الله به جنت درکوي که ته الله نه خپل قرب غواړې قسم دی د والدینو خدمت وکړه الله به تا ته قرب نصیب کوي که ته د الله جل شانه نه د دنیا مالداري غواړې د والدینو خدمت وکړه دعا ترې نه غواړه الله به دنیا کې مالداري درکوي که ته د والدینو د آخرت کامیابی غواړې او د الله جل شانه نه په خلاص باندې عملنامه وصولول غواړې په حوض کوثر باندې د رسول الله مبارک د لاسونو وبسکل غواړې او د رسول الله مبارک شفاعت غواړې او په پل صراط باندې د بجلی په پړک سره تېرېدل غواړې قسم دی د والدینو خدمت وکړه الله جل شانه به د هر څه نصیب کوي نو د دې وجې نه د والدینو خدمت خاص کر د نوجوانان د نوجوانۍ کې د مور پلار په خدمت باندې ځان عادت کړي چې دلته نه یو سړی لټ عادت شي که نه بیا چې کله عمر زیات شي نو بیا د والدینو خدمت اسم نه کوي د والدینو خدمت به څنګه کوي اوبه کم ټایم کې غواړي چې هغه ټایم تاله پتې اوبه ورکړي روټۍ کم ټایم دی بوډاګان دي روټۍ والا حاضره کړي خپې لاسونه والا چاپي کې د جامو خیال ساتي د کټ خیال ساتي د صفای د کمرې د صفای خیال ساتي د پیسو خیال ساتي چې څه غواړي او ستا په وس کې وي او ممکن وي
هغه هر څه والدینو د پاره حاضرول څنګه چې طالب په بچپن کې حاضر کړي دي چې بازار کې به روان کړي وي هر شي له به ګوته نیو دا ملم پلار به د ارث اخستل اوس به د پلار همغه خدمت کې څنګه چې ستاسو نو الله جل شانه دې مونږ ټول کې دغه فکر پیدا کی ان شاء الله دغه موضوع روانه د والدینو په خدمت د والدینو حقوق آینده جمعه ته ان شاء الله که الله کړه خیر او ژوند وفا وکړه ان شاء الله آینده جمعه ته د والدینو حقوق بیانو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين